دوستانو دا جامع المیقات نومیږي. دا د مدینې منورې د خلکو میقات دی. کله چې دوی مکې معظمې ته ځي د عمرې دپاره، نو دوی د دغه جامع المیقات څخه خپل احرام تړي او 2 رکعاته لمونځ دلې کوي. د دغه ځای څخه دوی د عمرې نیت کوي. جامع المیقات ته وایي. ډېره ښایسته جامه، ډېره غټه جامع ده. نو دا د مدینې منورې د خلکو میقات ځای دی. ذوالحلیفه ورته ویل کېږي. ذوالحلیفه د مدینې منورې د خلکو میقات ځای. دا جامه ده، ډېره غټه جامه ده، په ښایسته ډیزاین کې جوړه ده. حاجي خلیفه صاحب راځه چې ور ووځو. میقات ذوالحلیفه دا د هرې منطقې د خلکو میقاتونه جلا جلا دي. یعنې دوی د عمرې نیت چې ورڅخه کوي، د هرې منطقې د خلکو دا جلا ځایونه دي. دا میقات دی، دا د مدینې منورې د خلکو لپاره دی. د مدینې منورې د خلکو میقات ځای دی. جامع المیقات. اوس د مسجد څخه د باندې ساحه د مسجد غولي، دا د مسجد د باندې ساحه ده، د خرماوي درخت دی. دا د مسجد غوري دي، کارګر دي. خرما د درختو پوجي کوي دي. دا ډېره غټه جامع ده. د دې طرف څخه دا نو تقریبا تر هغه پای پورې غځېدلې ده دا جامه. مخامخ یې د خرماو باغ دی او دا د معتمرینو بسونه دي. دلته دوی موټران درېږي، نو بیا مسجد ته داخلېږي او د عمرې نیت کوي. مسجد دی. دا د نارینه‌وو او د ښځو د اودسو ځایونه دي. دا د مسجد د شاوخوا ده، چې د دې خوا څخه خلک هم داخلېدای شي مسجد ته. غټ مسجد دی، څو دروازې دي. برادرها اول ما شما کسانی که نیت عمره را نکرده عمره ما تکرار کنه. اللهم اینی اريد العمرة فيسر حالي وتقبلها مني
الهی ما اراده عمره کردیم. خدایا تو از ما قبول کنی و به ما آسان کنی. اگه این عمره را کسی برای پدرش، برای مادرش، برای خیش و اقاربش میکنه هم میشه. او را باز دمو دنیت خود یاد کنه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعضی برادران بسیار خوب تلبیه میگه، بعضی میگه لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بعضی که پای احرام و برادران گوش کنین، کسی که احرام بسته که سرش لوچ می باشه، پایش بوتان نداشته باشه، اگر بوت داشته باشه خیر است، هم بوتتان پایتان سری بوت پانین خیره. موتر شیشتین صفا سوترست، جای پاک سوترست. یکی دیگه زنها که احرام بسته که تنها روی خدا پوت نمیکنه، دیگه برای از اونا کدام چیز نیست. کدام زن بسیار روی خدا پوت میکنه، یک کلاگه که داشته باشه او سر پیش رویش مثل پیکواری پرته، دیگه عطر مطر نمیزنین. اگه عطر دارین عطر نمیزنین، چیزای بویگین شامپو صابون نمیزنین. بخیر دو اتاقایتان که رفتین همونجا بارو بسریتان بانین و بیرون از اتاق براین. کل ما شما به دست جمعی میریم عمره میکنیم انشاءالله. برادران این به نصیب هر کس نمیشه. این شما که 24 روزه یا 26 روزه آمدین، هر نمازی که شما در حرم میخوانین با یک لک نماز است. گوش کنین، نمازهای حرم قضا نکنین. نماز قرم روز یک لک پنج نمازتان 5 لک. این تو نیست که یک روز 1 لک، 5 نماز 5 لک. نفل تا نماز القیاس، صدقه تا نماز القیاس، هر چیزی تا. دوستانو د ذوالحلیفه میقاتو د دغه د څخه د عمرې نیت وکړل سو، نو نور بلا د مکې مزرعې په باندې حرکت وسو.